السلام علیکم محترمین، الله تعالی م جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو وظیفه د درخه م دوی درې وظیفې دي چې ډېرې اسانه دي او چې د هر مشکل او حاجت لپاره ووایاست، الله تعالی به د دې وظیفو په برکت سره ستاسو هغه مشکل در حل کړي او هغه حاجت مو مفوره شي. که د رزق په باب باندې وي، یو انسان له رزق له تنګي سره مخ وي او له دې مشکل سره مخ وي، ډېر تنګ کړی، فقر مسکنت په مخه اخستی، خو چې دغه وظایف دی ووایي، عمل ورباندې وکړي، انشاءالله الله تعالی به د دې وظیفو په برکت سره له فقر له مسکنت څخه خلاص کړي. یا یو بل داسې مشکل ورباندې مخ وي چې هغه مریضي وي یا توانو سره مخ وي، چې په زندګۍ کې هر قسم مشکل وي، چې هر قسم مشکل راځي، دغه دعاوې دی تر هغه مخکې ووایي، انشاءالله الله تعالی به د دې وظایفو په برکت سره د دغه مشکلات ټول ور ختم کړي. دوستانو دا دعاوې چې دي، دا وظیفې ډېرې کوچنۍ دي لیکن ډېرې له قدرت څخه ډکې دي. دا داسې وظایف دي چې حضرت آدم علیه السلام چې له مشکل سره مخ شو، دا یې ویلې ده. نوح علیه السلام له مشکل سره مخ شو، دغه به یې ویله. حضرت ایوب علیه السلام چې کله له مشکل سره مخ شو، دا دعا یې ویلې ده. حضرت یونس علیه السلام چې کله له مشکل سره مخ شو، دغه دعاوې یې ویلې دي. او زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې به کله له مشکل سره مخ شو، هغه به هم دغه دعا ویله. ګورئ دوستانو، دا یو نسی پر موږ تاسو باندې دا مشکلات راځي، دا زموږ ستاسو پر نبیانو باندې هم راغلي دي. زموږ او ستاسو پر نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې دومره مشکلات راغلي دي، سړی د سیرت وګوري، سړی به ورته حق حاریان شي، خو بیا دی هم د همت والا سړی ورته ولاړ، هغه مشکلاتو سره مقابله کوله، له کفارو سره مقابله کوله، او دغه وظیفې به ډېرې ویلې، الله تعالی به هغه مشکلات د وظیفو په برکت سره ورده کول ختمولې. دوستانو که چیرې موږ او تاسو هم په زندګۍ کې له هر مشکل سره مخ وي، یا له چا سره مو جنجال وي، یا له چا سره پډه وي، یا چا دوکه راکړې وي، یا چا سره مې جنګ وي، یا مثلا یو داسې مشکل په زندګۍ کې له توانو سره مخ وي، مریضیانې وي، ناجوړیانې وي، یا د رزق کمبود وي، رزق نه وي، پیسې نه وي، پیسې نه پیدا کېږي، د دې ټولو لپاره دغه وظیفې کافي دي. تاسو یو وایست دوستانو، پر الله باندې تاسو یقین وکړئ، دا زه تاسو ته وایم چې انشاءالله د دې وظایفو برکت سره به ستاسو هغه ټول حاجتونه د زړه چې هغه روا حاجت وي، الله تعالی به در پوره کوي. دا ډېرې خوندورې وظیفې دوستانو، راځي دا وظیفې درښیم. خو تر دې مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، ضرور مو چینل سبسکرایب کړئ. د وظایفو او د خوندورو واقعاتو له فن څخه ډکو قصو لپاره زموږ چینل ضرور سره خوښ کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. دوستانو راځي هغه وظیفه درخیم. اوله هغه وظیفه درخیم چې حضرت آدم علیه السلام چې له کوم مشکل سره مخ شو، الله تعالی ته دا وظیفه دغه دعا ویله، الله تعالی له مشکل څخه خلاص کړي. ګوري حضرت آدم علیه السلام چې له کوم مشکل سره مخ شو، هغه دا و چې له جنت څخه راووتی و دنیا ته و بهر ته، ځکه چې د جنت هغه نعمتونه و چې په جنت کې تکلیف نه و، په جنت کې ضیقت نه و، په جنت کې هغه مشکلات نه و لکه کوم چې په دنیا کې ولو. نو ځکه د الله تعالی ته هغه دعاګانې وویلې، الله تعالی هغه دعا قبول کړه، او داسې کومه نافرماني، داسې کوم خطا له داسې خسوي ولا چې الله تعالی ورته وویل د غنم دانه مخره ده وخوړله، نو بیا د الله تعالی ته څو کاله وزړل، بیا دا دعا ورته وکړه، الله تعالی هغه ارمان هغه د زړه پوره کړي، هغه دعا د الله تعالی قبوله شوې ده، د الله تعالی قبوله کړه. راځي دوستانو، دغه د کله هر مشکل سره سړی مخ شي، دا دعا دی وایي چې حضرت آدم علیه السلام دعا ده: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کله چې هر انسان څخه خطا وشي، ناروا عمل وشي، دا دعا دی ډیره وایي. دوامه دعا د حضرت نوح علیه السلام ده. کله چې حضرت نوح علیه السلام پر قوم باندې طوفان رالی، او حضرت نوح علیه السلام نیم سوه کاله خپل قوم ته نصیحت وکړي، خو بیا هم د دې نصیحت هغو نه منئ، بیا حضرت آدم علیه السلام به دغه دعا ویله: ربي انی مغلوب فانتصر. کله چې تم له مشکل سره مخ شې، له دښمن سره، دغه دعا ډیره وایه، الله تعالی به دې پر هغه دښمن باندې غالب کړي. او بل دعا ده د حضرت ایوب علیه السلام چې الله تعالی جل جلاله هغه مرض ور باندې مسلط کړی، مثلا چې د بدن ډیر خراب سو او ډیر ناجوړ و، په ډیرو مشکلاتو کې دی راګرد و، نو بیا د حضرت الله تعالی جل جلاله ته دغه دعا ویله: ربي انی مسنی اغضر وانت ارحم الراحمین.
دوستانو کله چې د تاسو پر بدن باندې مشکلات راسي، ناجوړي راسي، ناروغي راسي او بدن می ضعیف کیږي، دغه دعا وایاست: انی مسنی اغضر وانت ارحم الراحمین. او بل څلورم دعا د یونس علیه السلام د شکل یونس علیه السلام د ماهی په نس کې د ماهی په خېټه کې دغه دعا به ډیره ویله: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. کله چې دوستانو له هر مشکل سره مخ سي، د دښمن په مقابل کې مشکل سره راغستا او د دښمن مقابله سو، دغه دعا وایه، ان شاء الله تعالی الله تعالی جل جلاله به د دې دعا په برکت سره پر غبند تا غالب کی. او بل پنځمه دعا د چاوه د موږ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دعا وا. هغه څه بکله له مشکل سره مقصوده دعا به ویله: حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. دوستانو په زندگی کې دغه دعا سی بیا د بیا تر ډیرو دعاو بهترین دعا ده او ډیره پاورفل او ډیره طاقت او د قدرت والا دعا ده. چې له هر مشکل سره مخصوص په زندگی کې هر رنګ تکلیف او هر رنګ سختی مخت د تراله دا دعا دوستانو ډیره وایس: حسبنا الله ونعم الوکیل. بلکې دا دعاګانې سما تاسو ته دروخه دا 15 دعاوي دوستانو دا یاد کړئ. له المنظور است کم از کم یو ورخه خامخا واس ډیره اسانه دعاګان دي، هر کس یادولای شي. دا یاد کړئ او له هر منظور است یو ور وایست چې څومره زیات ویلای شي غومره ثواب هم زیات او ښه تاثیر هم کوي. دوستانو داس په زندگی کې تاسو له حل منظور استواس ان شاء الله په ټول عمر بل مشکل سر نسی مخ، په ټول عمر به رزق له تنګي سر نسی مخ، په ټول عمر بل ناجوړیانو او بیماریانو سر نسی مخ، په ټول عمر بل توانو سره نسی مخ. د دې وظایف او برکت سره ځکه چې دا وظایف سي دغه په مخ کې لکه غره داسې دریږي، دا ټول شاور باندې د پکېږي او الله تعالی به د رزق خاوندوم جوړ کړي، د مال او د دولت خاوند به هم جوړ کړي. نو دوستانو الله تعالی دې چې دا وظیفه مخه کوي له نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. نو موږ ته دعاګانې کوي پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم.